غنی بابا نظم دی چې سرنامه د ګل کیار. هر انسان یو یار لري، هر انسان د چا نه چا سره مینه کوي. ولې دی ورسره مینه کوي؟ ځکه چې دغه یار دغه د محبوب اخیسته وي، هغه کردار ښکلی وي، په هغه کې صفات وي، د صفاتو نه ډک وي، نو د انسان ورسره مینه راشي. د غني خان هم یو یار دی، او غني خان ولې د دغه یار سره مینه کوي؟ چې د دنیا تمام یارانی پریخي دي، هر یار له رخصت ورکړی دی او صرف یو یار یې اغستی دی، نو هغه څوک دی؟ هغه الله دی. ولې چې غني خان حسن پرست دی، او د غني خان د حسن پرستۍ معیار هغه ډیر اعلی دی. موږ هم حسن پرست یو، په چا مین شو؟ چېرته پالک، چېرته په جنۍ، چېرته په پیسو، چېرته په پټي، چېرته په ګاډي، چېرته په کور، چېرته په دیره. زمونږ خو دغه معیار دی د مینې. خو د غني خان دغه معیار څه دی؟ دغه حسن پرستی چې دا دومره اعلی مقام ته رسېدلی ده، د دومره حسن پرست دی چې د حسن پرستۍ دا تنده چې ده، دا بغیر د الله د مینې نه، بغیر د الله د مینې نه دا تنده سړېدی نشي. نو ځکه دی په الله باندې مین شي. او څوک چې په الله باندې مین شوي دي، نو دا ولې په الله مین شوي؟ حالانکې په مخلوق کې هم ډېر ښایسته ښایسته خلق شته دی. لکه رحمان بابا په رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې مین و، داسې دی مریدان په خپل پیر باندې مین وي، شاګردان په خپل استاد باندې مین وي، بچي په خپل مور پلار باندې مین وي. نو دا ولې غني خان په الله باندې مین شوی؟ ولې ولیان چې دی دا په الله مین شي؟ نو د دې د حسن پرستۍ هغه معیار چې دی که نه، د هغې د حسن پرستۍ زه اوس څه معیار ورته ویم که څه ورته ویم، دغه دایره به ورته وایي که نه، د ده د حسن پرستۍ دایره لویه شي، وسیعه شي. مثال په طور یو سړی دی، هغه یو ماشوم دی په مور پلار مین دی، نو د د حسن پرستۍ دایره وړوکې ده، ټیک شوه. دغه رنګې یو خاوند دی په ښځه مین دی، نو دا ولې دی په ښځه مین دی؟ د ده د حسن پرستۍ دایره محدوده ده. بیا وګورو که نه، نو څوک په رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې مین شي، څوک په استاد، څوک په چا، څوک په چا. نو دا ولې د دې د حسن پرستۍ دایرې محدودې شي؟ دا محدودې وي، نو دی د مخلوق سره چې هغه محدود حسن لري، هغه محدود وجود لري، نو په هغه باندې مینه راشي. کله چې حسن پرستی چې خودي د خوده وځي نه خمار شي، څه وایي غني خان؟ څه وایي؟ چې خودي د خوده وځي نو خمار شي. واه، نو دا د غني خان دا مینه چې ده که نه، د ده د حسن پرستي، د ده د حسن پرستۍ دا تنده چې ده، دا سمه دغه شي، څه شي؟ لکه سمه ګرمه شي، توده شي. نو د ده دایره وسیع شي. د ده دایره چې وسیع شي د حسن پرستۍ، حسن پرستۍ پېژنې که نه، حسن خوښول. هر انسان حسن پرست دی، ټیک شوه. نو حسن بویه، ټیک شوله. نو د غني خان د حسن پرستي دومره د ده د دایره د حسن پرستۍ دا دایره دومره وسیع شي چې هغه لامحدوده شي، او په لامحدود ذات باندې مین شي. بغیر د لامحدود د ذات نه د ده د حسن پرستۍ دا تنده سړېدی نشي. پوه شوې په خبره باندې؟ نو یو سړی ولې په الله مینېږي؟ لکه پیغمبران ولې په خدای پاک مین دي؟ دا پیغمبران ځکه په الله مینېږي چې دوی بې حسابه حسن پرست دي، او د دې د حسن پرستۍ دایره هغه لامحدوده وي. چې لامحدوده وي، نو د لامحدود سوال دی دلته که نه، نو جواب به یې سي لامحدود به وي که نه، ټیک شوه. او نو انسان دی هغه حسن پرست دی خو لامحدود دی، نو جواب یې څه دی؟ په چا به مینېږي؟ لامحدود ذات باندې، او هغه الله دی. نو غني خان بیا وایي چې یاره دا یاري دوستي د الله سره ګویا دومره اسان کار نه دی. ګل کیار، غني خان دې نظم له نوم ورکړی دی ګل کیار، یعنې دا یار دی که ګل دی؟ اوس د ګل سره خلک څه چل کوي خبرې؟ ګل خو خلک کړي که نه، نو یوازې د خوشبویو د رنګونو دپاره نه کړي، دې نه ډېر کارونه ځي. اوس ته چې کله باغ لګې، باغچه لګې، ګلونه لګې، نو خواري وپکې کوې، خولې به تویې، خپل آرام به خرابې. او لکه
مشقت پکې د مشقت نوم دی. نو الو با یو بوټی تعالی ګل درکړي او ګل به تعالی ښایست درکړي. نو الله هم غني خان وایي چې د دا یاري خو هم دغسې ده لکه د حسن چې ته حاصلې او د ده په حسن چې ته کله تنده سړی نو دا تنده سړی داسې نه کېږي چې مین شوم په کټ کې ملا سم او زه په الله مین یم که نه او کټ یې صوفي دي او دا خلق رضي او راضي او شل تنه شاته ولاړ او لس دلته او لس دلته که نه یو طرف ته بل طرف ته لس اته تنه خپې چاپې کوي. هلکه څه دی په الله باندې مین دی. خدای دې غر کړه زموږ د تبلیغیانو ته بزرګان وایي بزرګانو باندې او په دې علماو باندې ځان ته چې علما کرام وایي که نه لس لس تنه پلي کوي په چاپې کولو باندې هسې دا په الله باندې مین دی. ټیک شوله. نو غني خان وایي چې دا ګوره د مینه دومره اسانه نه ده. د الله مینه چې ده نو الله هم څه دی ګل دی څه دی یعنې د الله موندل چې دي نو دا داسې ده لکه چې ته د دې شاړې ځمکې نه ګلونه راټوکې او څه ځان ته حاصلول غواړې نو دا بغیر محنت نه بغیر مشقت نه لکه قرآن کې چې راځي کې نه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. څوک چې زما په لټون کې مشقت کوي خواري کوي پټی دی که نه ګل دی نو بس چې څوک په پټي کې خواري کوي هغه فصل به خو برابر وي. نو مونږ الله وایي مونږ به ورته بس لارې کوله وکړو راځه راځه او بېشک الله وایي زه د هغه چا سره یم څوک چې محسن دی احسان کوي په ځان باندې په بل باندې. محسن چاته وایي د چا زړه چې احسن وي. احسن کم زړه په کم زړه کې چې الله دا خبره تمهید مې ته اوږد کو نظم دومره نه دی خو دا ځکه اوږد شو چې تاسو په ګل او په یار کې فرق وپېژنئ چې ګل که یار. ټیک شوله. نو د غني بابا یار چې دی هغه د ژوند نه پته ولګېد چې یاره دا خو اوس دته څه ویم ګل ویم که یار ویم. نو غني خان بیا په دې نظم کې وایي چې ای زما د سترګو توره ای زما د زړه قراره ای زما د سر ګلابه ای زما ښایسته یاره. د سترګو تور دی د غني خان الله څه دی زموږ د سترګو تور دی. غني بابا ورته سترګو تور وایي. د زړه قرار د زړه قرار الله په خپله وایي چې د زړونو اطمینان چې د زړونو قرار هغه د الله په مینه کې دی. نو ځکه غني خان ورته څه وایي ای زما د زړه قراره او حقیقت ته دا زړه د الله د لټون نه بغیر د الله د موندلو نه بغیر د په قراره کېناستی نه شي. اگر چې کو د دنیا بادشاه ولې نه دی په دنیا کې هم نیمګړی او چې کله مړ شي هم بیا هلته کې بې قراره آرام ولا بیا نه راځي. آرام به کم زړه له راځي چې په کم زړه کې د الله مینه وي. چا له به راځي د الله مینه وي. ځکه چې دې زړه له دمه څوک دی صرف الله دی او چې هغه د هغه یاد پکې نه د هغه مینه پکې نه نو بس بیا خو دغه نشته دی آرام نشته دی بیا قرار نشته دی. نو غني خان څه ای زما د زړه قراره ای زما د سر ګلاب ای زما ښایسته یاره. زما د سر ګلاب څوک دی ته او زما ښایسته یاره. یاران ډېري خو یو پکې ښایسته انسان په هغه باندې میني. نو په ټولو یارانو کې د ټولو نه ښایسته زما یاره څوک دی الله دی. بیا د غني خان څه وایي په زارۍ درته ولاړ یم یو نظر را باندې وکړه په زارۍ درته ولاړ یم یو نظر را باندې وکړه ستا زیارت له یم راغلی مسافر یم په لاره. څه خبرې کوي. ای زما یاره زه تا ته په جړه په زارۍ په مینت باندې ولاړ یم مینت درته کوم زاري درته کوم زاري مینت ته وایي. یو نظر را باندې وکړه بس یو نظر چې ها او ما قبول کړې ټیک شه زه در سره مینه کوم ستا مینه ما قبوله کړه. دغه یو نظر د الله یو نظر د انسان لپاره څه دی بس دا خو سمندر دی او دا بیا د ختمېدو نه دی. نو الله چې الله چاته د مینې په نظر وګوري نو دا وایي چې یو نظر را باندې وکړه دا کم نظر وایي د مینې نظر وایي. ای زما خیر څه وایي په زارۍ درته ولاړ یم یو نظر را باندې وکړه د مینې یو نظر را باندې وکړه. ټیک شوه. څنګه سودا کوي دا غني خان د چا سره لګیا دی مونږ څنګه بیوقوفه خلک مخلوق انقطي مخلوق چا خوشحاله نه کړو. ستا زیارت له یم راغلی مسافر یم په لاره
زه د دنیا ته چې راغلی یم نو څه پار راغلی یم ستا لټون راغلی یم ستا لیدل راغلی یم د انسان څه بل مقصد شته دی کو خوراک څښاک له د انسان راتلی تش خوراک څښاک له ځناور لږ دي لکه ته به د اتي موره خوراک وکړې ته به د میخ او د اوښ او د سنډه موره خوراک وکړې خو ته د انسان صرف ودونو کویدون له راغلی دی به د غویي موره صحبت وکړي دی کولی شي د سور موره صحبت ځناور خو په دې خوراک څښاک کې او په دې ودونو کویدنه به ورته زه ویم که نه بل نوم ورته نشم اخیستی په دې کې ځناور د انسان نه بې حسابه زیات دي هغو له چې الله کوم طاقت ورکړی تاله نه درکړی نو کو چرې فرض که د ژوند مقصد چې دی دا صرف خوراک څښاک وي نو بیا ځناور پوره وو خو چېرې اوس مونږ مولانو په عبادتونو اړولي وو هلکه الله اکبر عبادت کم دی الله اکبر چې ستا بخښنه غواړم یو خبره کومه صحیح ده ستا کم عبادت دی ګوره عبادت څه ته وایي عبادت ستا تعلق د الله سره په خپله راز او نیاز به په خپله کې ټیک شوه ته یې د مور سره د پلار سره په کومه ژبه کې خبرې کوي سکرپټډ کې چې یاره ما درته لیکلي دا ورته وایي که نه خپلې ورته خپلې ورته کوي که نه نو چې خپلې ورته وکړي هغه هم خوشحاله شي که نه مینه سې واشي که نه او تم خوشحاله شي داسې ده اوس کو تا ته څوک سکرپټ لیکي چې نه زه ته سکرپټ ولیکم چې ته به ورته دغه وایې مور ته به دغه وایې ودرېږي به څنګه بهی په ورځ کې صرف 5 پیرې څه چل به کوې داسې به کوې بیا به داسې کوې خپې به داسې و بس ټوپۍ به یې داسې په سره کړي وو پنسې به یې داسې که نه او نستوڼې به داسې وو مړه کمیس به داسې چې میک اپ تلم زه وکړم ټیک شوه زما په وینا زما په ډایرکشن باندې به ستا میک اپ وي زما په ډایرکشن باندې به ستاسې ډرس ورته وایي که نه کپړې ما درته ویلي دا کپړې به اغوندې ټیک شوله او بیا سکرپټ ته هم ما لیکلی چې دا به وی او ته څه کې راز و نیاز د مور سره کوې که نه خپله مور دی نو آیا مور به تا باندې شک وکړي چې دا سړی روغ دی وبکي او چې لیونی دی که نه نو زه دا لکه الحمدلله زه په خپله لمونځونه کوم خو زه چې کوم لمونځ کوم نو ما ته پته ده دا څومره انسانان چې لمونځونه کوي یوازې مسلمان نه دا تمام خلک دا الله ته نه مطلوب او دا تعالی تعلق د الله سره نه جوړی تاسو ګورئ زه چې په خپله په خدای پاک یقینونه که په د باتروم ته نه وځم راته الله یادي داسې وخت به نه چې زما نه الله یېري خو په الله یقین وکړه چې په مانځه ودرېږم نو الله رانه هېر شي او د مانځه مقصد څه دی اقیمې صلات لذکري الله موسی علیه السلام ته وایي زه ما د یادولو لپاره وایي مونځ کوه نو که چېرې دا مونځ وي نو زما نه ولې په مانځه کې الله هېر شي هر شی درته یاد شي خو څوک ته نه هېر شي الله هېر شي نو دا مونځ چې دی ستا ژبه هم پردی ده په مانځه کې ژبه څه ده ته په خپله ژبه کې پردۍ ژبه کې پردۍ ژبه ده که نه نو عجیبه خبره ده الله خو د مور نوم زیات د انسان خپلي مور بسي دا الله وایي دا روح ونفخت فيه من روحي ټیک شوه دا روح چاره په دې وجود کې ایښی الله یې ایښی دی د خپل طرف نه ایښی د خپل جانب نه ایښی څومره به الله په ده باندې میني نو اوس دی ستا د راز او نیاز وږی دی دی ستا د تعلق لکه الله وږی نه یي خو زه ته وږی یم که نه دی ستا د تعلق وږی دی نو دغه لوږه چې ده لیواله دی که نه الله لیواله دی هېڅ نه لیواله دی انسان د مینې لیواله دی نو دا مینه به هله قایمیږي او چې ستا هر څه خپلي زموږ مولانو حضراتو بس لکه هغه شی ګډ وډ کړی دی الله دې رحم وکړي هسې نه چېرته زما د اورېدونکي ما ته څه بله څه خبره وکړو بهرحال دا حقیقت مې ته وویې چې بیا قیامت پر ځان تپوس نه کوئ ټیک شو او که نه نو داسې نه چې مونځونه پرېږدی به نه مونځونه خو کو درته ویم چې الله پکې یادوي نو په مانځه کې چې ودرېږي الله به نه هېرېږي نو دا چې دي لکه موږ مولانو پسې کې اخته کړي په عبادت کې نو کو د عبادتونو لکه د انسان د ژوند دا مقصد عبادتونه وي
لکه څنګه چې قران د آیت مونږ ته دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وای دې لپاره پیدا کړم، کو دې لپاره پیدا کړم دا خو یلکه دا مونږ ما یا بر افسر ته کنه بیروکریټ تلته مې زما د ټول عمر د مونږونه زر رنگ اخلي ونه په پینځه سو اخلي ونه ولکه دا الله تعالی ستانم جات نه پوي دي او بیرانه په جنتونو علي په ټورو په غلمانو باندې علي او په شرابونو په کبابونو بیرانه علي سوال نه پیدا کیږي پوښي نو دا آیت مونږ ته وای د دې مونږونو د پاره دا په کوم کې نه الله يرشي کو چېرې فرض کړه د عبادتونو د پاره د انسان دراتک مقصد ونه فرشتي ډېرې وي عبادت لپاره الله څوک پیدا کړی فرشتي پیدا کړی ته د څه لپاره راغلی انسان د څه لپاره راغلی زه څه لپاره راغلم ستا زیارت لیم راغلی مسافر یم په لاره زه خو ستا بس لیدول راغلی ما چې تا ووینم او مسافر یم په دې دنیا کې زما مستقل استوګنه نشته دی روان یم د دنیا نه خو په دې دنیا کې به تعین مدا په ما باندې فرض دی کومې ونه لیدې نو بس بیا خو د لید نشته کنه دا خو ورسره موږ د دې نه وړو رڼا به ته د کم ځای نه وړې قبر ته دې نه وړې کنه ته به خوراک د کم ځای نه وړې ته به اوبه د کم ځای نه وړې ته به یاره کور د جنتونه میوې دا به د کم ځای نه وړې دې نه به وړې نو الله تعالی سوی غنی خان الله ته سوی چې بس تا زیارت لراغلی نو دا استوګنه لږ وخت او بس در روان یم زه روان یم اوس راته زیارت یعنی دیدار می نصیب کا غنی خان وګی دی کنه تګی دی بیا غنی خان الله ته وایي چې مال دی حسن ته امیر او زه خوار و زار فقیر د خایز زکات درا کا ای زما مہر نگار ستا مال څه دی ستا مال حسن دی د الله مال څه دی دا خزانه سي دي حسن دی نو مال دی حسن او ته امیر د دې حسن د دې مال مالک څوک دی دا دولت ته چا سره دا خزانه چا پلاس کړي الله پلاس کړي او زه خوار وزار فقیر زمونږ سره سدي اني خان ما سره سدي زه خوار وزار یم بلنګ سره یم نو حسن هم ټول تاسو سره دی ویش او تقسیم هم ستا پلاس کې دی ما ته ستا د دیداروم ستا په لاس کې دی چې ته ما ته دیدار نصیب کې د خپل حسن او خپل مینه راته نصیب کې نو ته بادشاہي ته امیر څه ته بادشاہ ته کنه ته د حسن بادشاہي ته د حسن مالک ز د غنی خان څه چل کې د الله او د ځان په تقابل کې ګوره ځان څنګه راړتاو کې زه خو روزار فقیر دی شم نه حقیقت ده د الله مقابله کې انسان څه دی او د خایز زکات دی راکا ای زما مہر نگار ای زما نگار یار دی کنه ډیر خستا سنبال شوی نو ای زما مهربانه یارا مالا سراکا دا څومره خایس دی د زکات راکا ټول مراکا باندې خانو تاول کې وکړ یو نظر را باندې وکړه دلته وڅوي د خایز زکات دی راکا دا زکات هم چې الله د خایز زکات هم چلور کی بس دی لاړو د دنیا الله دې مونږ ته نصیب کی یا الله مونږ لم یا الله مالا تعالی چې څوک هم زما د خبرې اوري په دې بنیاد چې دا د الله سبحانه و تعالی د لټون خبرې دي نو الله سبحانه و تعالی دې هغه ټول له مالا او تعالی مونږ ټول دې الله د خپل خایس نه زکات هم راکې او سرسایه دې هم راکې غنی خان سرسایه پکې نه دا وختل زه ملایم ټیک شه زه سرسایه غواړم سرسایه هم راکې ټیک شه یا الله راکای باور کړی دي سیدا نو مال د حسن تعمیر او زخوار زر فقیر د خایز زکات درا کې زما مہر نگاره تبلبل تخسته ګولې او پتنګ ترناولې تبلبل تخسته ګولې او پتنګ ترناولې خله دې وس پړې ګوله ټول پراته دي بے قراره ته بلبل هم یې ته خسته ګل هم یې نغمه اغم لکه اوس کوزه دا خبرې کوم دا خبرې څوک کوي زه کوم قسم نه کوزه کوم یو سندرغاړی د سندره وای ربابي د هغه رباب وای یاره هر څه आवाज دی کو د کویل आवाज دی کو د بلبل आवाज دی
نو دا اواز د چا دی؟ د الله دی که نه دی؟ ټیک شو. نو ته بلبل نغمې هم ستا په لاس کې دي. ته ښایسته ګل یې، ته ښایسته ګل یې. چې ښایسته ګل دی نو بیا خبرې به هم ښایسته وي که نه، او مشقت په پسې هم ډېر کې په اسانه نه شي موندو. که یو سړی وایي چې یاره زه به خپل نفس او شیطان هم خوشحاله ساتم او الله سره به هم مینه کوم، لکه دا پیران او دا مولان چې کوي که نه، تبلیغیان چې کوي، دا مجاهدین چې کوي، ګورې قسم په خدای دی کو ته الله میلاو شو، خوشبویي نه، خوشبویي به ته هم د الله میلاو نه شي. نو ته بلبل ته ښایسته ګلې او پتنګ ته رڼا ولې. نو زه خو پتنګ یم ستا که نه، ته ګلې رڼاګانې ولې، زه ستا پتنګ یم، نو ته ما ته رڼا راولې. نو پتنګ ته چې کله رڼا راشي نو دا پتنګ څه چل کوي؟ ځان دې رڼا ته رسوي که نه، ځان پې سوځي که نه. نو چې کله یو انسان په الله باندې مین شي دی به ځان څه کوي؟ سوځي که نه به سوځي؟ د الله په حسن باندې ځان سوځول دا د انسان نه د الله مطالبه ده. د الله مطالبه نه کنه. ګوره ما ملګرو ته په قطر کې مې څه ملګري وو، هغو څه خبرې کولې، نو یو تند ول ما په خیال، نو ما یاره دا منځونه دا عبادتونه چې کوم مونږ کوو که نه، دا منځونه، دا حجونه، دا عمرې، دا تبلیغونه، دا ذکرونه، دا الله ته نه دي مطلوب. نو هغه یو ماشوم پکې وي چې ښه نه دي مطلوب، ډېر حیران مې نه دي مطلوب. بیا خبره خیر ما مخې ته ونه رسوله، ځکه چې ما ته پته وه چې استعداد نه وي د پوهې که نه، چې پوه شي پې. نو مطلوب څه دي؟ مطلوب الله ته دغه دی چې ګوره زه رڼا یم، زه شمع یم، ته زما پتنګ یې، نو ته ولې په ما باندې ځان نه سوځې؟ ته ولې په خپل نفس او په خپل شیطان او په خپلو خواهشاتو باندې ځان سوځې؟ ته ما د هغې دپاره پیدا کړی، دا خو هر څه تاله ما درکړي، چې ما درکړي دي نو بیا په ما باندې ځان وسوځوه. چې کله څوک انسان په الله باندې ځان وسوځي نو شمع خو ستلو کې پتنګ مړ کېږي نه، نو الله تعالی ستل کوي الله هغه شمع نه ده. د الله سوځېده سي داسې شي د ده نه شمع جوړه کړي، د ده نه شمع جوړه کړي او بیا دی بلیږي، په ټوله دنیا باندې یادېږي. نو ژوند په دغې سوځېدو کې ژوند دی، پتنګ په سوځېدو کې ژوند نشته، خو لاړې ختم شي. خو د الله سره د الله په عشق کې د الله په حسن باندې د الله په مینه ځان سوځول، د الله په رڼا ځان سوځول، پیغمبرانو ټول ځان سوی دی که نه الله په رڼا باندې، د ولیانو ټولو ځان سوی دی. اوس وروره زمونږ تبلیغیان وروڼه او زمونږ دا مولان صاحبان، دا پیرانو، دي ځان سوځي د الله په مینه باندې. دا خو ګودامونه دي، دا خو بس راځي او بس خېټې نه دي، په خدای یقین وکړه خالص ګودامونه دي ورسره. او حرص نه دی، د حرص خو غرونه هم دي ته کم دي. نو پتنګ او پتنګ ته رڼا ولې، ته پتنګ یو رڼا ولې، نو ته رڼا ولې، نو بیا مطالبه څه شوه؟ الله ته مطلوب څه شو؟ چې زه پې ځان وسوځوم. دا ځان سوځول بیا څه کوي؟ الله ژوند ورکړي. ژوند به په دغه کې، ژوند په دغه کې دی، ژوند په څه کې دی؟ د الله په مینه کې دی. که څوک وایي چې زه ژوندی پاتې شوی، دی دې په الله مین شي. قسم دی په دنیا کې به هم الله ځلی او په آخرت کې به هم ځلی. خوله دې وسپړه یې ګله، ټول پراته دي بې قراره یې ګله، خوله وسپړه سي یو غوټۍ که نه، نو ګل نه ښکارېږي. غني خان وایي چې اوس الله خو ګل دی، خو ستا د لټون هغه معیار چې دی هغه تا ته غوټۍ ښکارېږي. ته پرې مین چې غوټۍ شو، نو دی به تا ته بیا ځان سپړي، خپل ښایست په ته را برسېره کړي. څه وایي؟ خوله دې وسپړه یې ګله، ای زما یاره ته ما ته د خپل ښایست را برسېره کړه. ولې دا خلق په الله نه دی مین؟ دا ړانده دي، صم بکم عمي فهم لا يرجعون. الله وایي که نه صم، دا ړانده دي، دا کاڼه دي، دا چړګان دي، او دي ما نشي لټولی. فهم لا يرجعون، ما نشي لټولی. فهم لا يرجعون، دي ما نشي لټولی. ستا نه چابي ورکه شوې ده، ټیک شوه د ګاډي. نو چې سترګې دې کار کوي وبه ګورې وبه لټې که نه، او غوږونه دې کار وکړي چې دا لکه زه ته یم چې په کمره کې پرته ده، غوږونه دې کار نه کوي. ټیک شوله. او چاړی نو چاړی نو هغه کوڼ هم وي، کوڼ هم وي، ړوند هم وي، خدای دې نه کړي، خو چاړه هم وي، نو ته به
چابي ومومي ټیک شو غاړه به دغه شان ولاړی بې مالکه. نو د الله سبحانه وتعالی چې دی د حسن چې دی حسن خو دغه ښکاره دی سپړدلی دی خو د خلقو ته ولې نه ښکارېږي چاته ښکاري چاته نه ښکاري چاته چې ښکاري د سترګو خاوندان دي پیغمبرانو ته ولیانو ته ښکارېږي مولانو ته تبلیغیانو ته دغه مورچو والو ته دې پیرانو ته دې ته نه ښکارېږي چې نه ښکارېږي نو په الله نه مینېږي ولې په الله مینې دي الله لیدلی نه دی قسم په خدای دی څوک چې الله ویني که نه د دنیا یو مذهب ولا خوند ورنکي یو مذهب ولا خوند ورنکي خو دا دی چې د دنیا په دې موضوع باندې داسې اخته وي لکه څنګه چې دا ماشوم د مور په دې خوا باندې حملې کوي که نه او ځان دې ډکوي دغه شان زموږ دا دینداره خلق چې دی ځان ته چې دینداره وایي دا خلق په دنیا باندې ولې لکه د ماشوم د دنیا په دې سینې خولې لګولې دي او راکاږي هغه رحمان بابا وایي که نه چې یادوي په خوله مکه او مدینه څه وایي دې دیندارو ته رحمان بابا وایي یادوي په خوله مکه او مدینه مکه نه مراد څه دی مکې نه مراد الله دی مدینه مراد څه دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې بیت الله دی نو الله ته مراد شو مدینه کې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی زموږ یار پکې پروت دی نو هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد شو نو په خوله کې خو یې چې یاره زه په الله او د الله په رسول مینې یم په چا مینې یم اوهو خو چل دې څه دی نسکور پروت دی د عورت په سینه د دنیا ښځه ده ټیک شوه دې سینې دي او څوک چې په دنیا باندې مینې دی لکه څنګه چې یو ځوان هلکي او په ده باندې خواهشات او شهوت غالب شوي او دی بیا صبر نشي کولی چې زنانه وویني نو دغه رنګې د دنیا دا یو سنګاره جنۍ ده یو ښایسته ښکلې دې ته ښکاري دې خلکو ته ټیک شوه موږ ته نه دې ته ښکاري نو بس دې هر وخت د دې ښځې په دې سینه باندې پراته دي نسکور پې پراته دي روي دي ځان ترې ډکوي نو د غني خان خبره څه ده چې یاره خوله دې وسپړی ګل او ټول پراته دي بې قراره خبره موږ دا راغستې وه چې په الله باندې دا خلق ولې نه دی مین دې الله لیدلی نه دی چې ویني که نه نو بیا به بل چا باندې مین شي نو غني خان وطن دا خبره کوي چې یاره د خپل ښایست ما ته راوسپړه یعنې زما په دې زړه کې ستا د مینه نور هم سیوا کړه ستا سره ټول پراته تا ته ستا یاران ټول بې قراره پراته دي په الله مین چېرته په آرام خوب کولی شي نو دا ټول ستا په لټون کې بې ارامه دي تا لټئ زه سو شیخ غني خان وایي که نه زه شیخ مولا خو نه یم چې نه کار کوم نه انکار دا خو د مولانو د شیخانو د پیرانو کار دی چې داسې خوبونه کوي لکه دغه پکې هم کوي قیلولی پکې هم کوي دا بلا بچي دی لکه قیلوله وایي سنت دی خدای دې په خیر کړه ستا لکه زه تبلیغ لمونږ 20 کاله ما تبلیغ کړی ما به چې خدای پاک دی وایي دا د پیغمبر کار دی او یو کار پکې هم د پیغمبر نشته دی لکه سار چې بیان وشي چې بیان وشي نو بیان کې هم خلق ودي سار د مانځه نه پس بیان یې کړه پای کې مودي بیا چې بیان ختم شي نو ناشته وشي چې ناشته وشي نو غړ بس بسترې به وکړي بسترې به په جماعت کې به اوږده سملي چې سملي نو راپابسي په 10 بجې باندې نو تعلیم ورته وایي مجلس هغه فضل اعمال هغه دروغ چې پکې ډېر لیکلي که نه هغه خبر راوالي نه به وایي نو پای کې هم حضرات چې دی ودي بیا چې ودي نو ته ویې لکه پاس دا حدیث چا ته وایم او سکینه را باندې نازله شوه سکینه ته آرام را باندې نازل شو خدای بیا چې ماسپښین ډوډۍ وخوري وایي قیلوله خو سنت دی نو د هغې نه خو د چا پلار نشي منع کولی لکه چې سنت دی سنت نه څنګه منع کوي ټیک شوه قیلوله پکې هم کوي د منع بچي خدای دې رحم وکړي قیلوله پکې هم وکړي بیا وروره مازدیګر چې نه مخکې پاسې لمونځ وکړي مازدیګر هغه د ګش هغه ادب وشي
یو بیان پکې وشي دا د غش ادب وشي نو بیا غش لوزي ماستان بیا ډوډۍ وخوري ماستان ډوډۍ وخوري بیا پې ورشي بیا ودی شي سهار بیا راپاڅي نو دا ته چې 4-5 وخته وده کېږي او 4-5 ټایمه ډوډۍ خورې زړه دې په آرام دی که نه نو الله خو هغه ذات دی چې څوک پې من چې د آرام لاړ شي او ته په ما باندې سکینه نازلېږي لکه ته په ناسته مودې وده نر بچیه دا که دا خو زړه لکه مین نه یې که نه چې مین شي د هغه خوبونه لاړ شي تاسو ته زه اکثر وایم مور نه ده زما مور په خپله ماته وي لکه موږ چې به د شپې هر ټایم راپاڅېد مور بس په وړمبۍ اواز باندې به هغې وې او بچیه څه وې اوبه خاخه اوبه واله داسې هم واله نو بیا چې لږ لوی شو نو ما ترې تپوس وکړو چې یاره مور دا خوب نشته چې څه ټایم ته موږ اواز وکړو ته ویښی هغه ویل بچیه زما د وړمبي ستاسو د مشري رور سره زما خوب تللی دی دا ولې د بچي نه زیاته مینه په مور باندې بل څوک پلار خو بس ودی لکه قیلولې کوي نو اگر چې د پلار هم ډېره قربانۍ دي که نه خو مور مینې ته څوک نشي رسېدی نو دا چې مین شي لکه څوک په الله مین شي د ده له بیا چې یو خپلې مور له د بچو په مینه کې خوب نه ورځي نو د الله په مینه کې به د الله مین له خوب ورشي نو دا نه چې خوب لکه دی به خوب نه کوي خوب ضرورت دی تقاضا د جسم ضرورت دی که نه وده کېږي به دی خو دا لکه د ورځې 4-5 پېره وده کېده دا قیلولې دا پیلولې دا نفي ده د مینې دا مینان نه دي نو ځکه غني خان وایي چې یاره خوله دې وسپړی ګله او ټول پراته دي بې قراره ستا دې ښایسته مونږ ټول بې قراره یو چې راته خوله وسپړې او بس مونږ وایو چې ګل خوله وسپړدله ښایست شو سم داسې لکه څنګه چې نور راوخېږي که نه نو ښایست څرګند شو راښکاره شو غني خان وایي چې یاره ستا په پاڼو دا شبنم دي زما په سترګو نم جړوي ما هر دم ستا ازغي تیره بېشماره اوس خبرې له راغی ټیک شوله ستا باڼه نه ستا په پاڼو دا شبنم غني خان یار ته څه وایي ګل وایي که نه نو د ګل پاڼې وي ګل خو پاڼې د پاڼو نه جوړ شوی دی دا پاڼې خو د ګل چې یو خو د بوټي پاڼې که نه شنې پاڼې یو د ګل خپلې پاڼې هغه نو په هغې باندې چې کله د شپې پرخه وورېږي دغې ته هغه شبنم قطرې پکې پرتې ډېر ښایسته ښکارېږي ډېر ښکلی ښکارېږي نو غني خان الله ته وایي چې ستا په دې پاڼو دا شبنم دغه پرخې دا قطرې چې پرتې دي وي زما په سترګو نم ستا په پاڼو باندې خو شبنم پروت دی د پرخه پې ورېږي د هغې قطرې دي او زما په سترګو کې د جړا قطرې دي زه ستا پسې جاړم ٹھیک شو جړوي ما هر دم هر واه یعنی هر لمحه مې جړوي ستا ازغي تیره بېشماره څه مې جړوي ستا د ګل سره ازغي مې که نه غني خان د یار ته څه وایي ګل ورته وایي ګل ورته ولې وایي د ګل سره ازغي که نه نو ستا د تیره ازغي او د ګل ازغي بیا ډېر تیرې او بېشماره مې لاس ورړې که نه نو سم چل کوي د سړي سره د غني خان وایي چې یاره ستا په دې لټون پسې زه درغلی یم ته مې ولیدې دا سفر د الله سره د مینې دا تګلاره دا اسانه نه ده ځکه چې ستا د طرف نه قسمه قسم حالات په ما راځي او په دې حالاتو باندې زه صبر کوم تبلیغ والا نه وایي لکه تبلیغ والا بلا بچي دي که نه پیران مولانو وایي دانې ته نه ګورې وایي څنګه په خدای رحم وکړو چې په تبلیغ کې ولګېدم نو دغسې خبرې پکې دی که نه زه خو الحمدلله د رحم دپاره نه یم لګېدلی زما خو یو لټون ولګېدل چې الله عموما نو دا څومره چې په تبلیغ کې لګي دا هلکه وایي پلان ته وګوره څومره چې تبلیغ کې نه لګېدلی څومره خوارزار اوس وګوره څنګه په خدای رحم وکړو نو زمونږ مولان زمونږ پیران زمونږ تبلیغیان زمونږ مجاهدین دي د الله نه څه جوړ کړی د الله د دین نه لکه دی چې ورته کوم دین وایي که نه هغه عبادتونه سکرپټډ دغې ته څه وایي
د الله دین وای او دغه چې څوک شروع کړي نو بس مزید دا او بس چې څه غواړي الله نه غواړي درکوي وای او د مین لار څه ده یو د مولا لار ده بل د مین لار ده ټیک شو ما خو خبرې په لګي وکم خو الله تعالی را راوست اوس بخنه وایم د مین لار څه ده مین سره چل کوي الله تعالی لټون د انسان سره چل کوي نو بس 13 ازغري او په وجود کې نه نوځي سم سړی کې د انسان نو بس تاسو ته پته نشته الله دې بس هر چا ته خو نو صحیح ده چې یقین په وشي چې یقین په وشي او چې څوک د دې جوګه نه بس الله دې هغه ته نه خي دا الله خو یو بوج دی کنه الله تعالی لا يكلف الله نفسا الا وسعها اول دا خلق ټول په الله نه مین کو الله غواړي نو بس په ټول ته خپل مینه نصیب کیو خو ډېر لږ خلق د الله سره مینه کوي ځکه چې دا لږ خلق دا څوک چې د الله سره مینه کوي دی د الله د مینې بوج جوړلی شي دا څوک چې سره نه کوي دا کوار څومره غټ مفتی دی نو کوار څومره طارق جمیل دی او طارق مسعود دی که نه دی خو بی او دغه د مفتی تقی عثماني دی دا کوار څومره د ریوڼ او یا د نظام الدین مشران دي دا کوار څومره حافظ سعید دی دا کوار څومره سراج الحق دی دا کوار څومره عبدالرحمن صاحب دی نو دا څه دي د هغه طاقت پکې نشته د الله د مینې ځکه خو دې اوس مونږ ګیله کوو تاسو په الله ولې نه مین نو لکه پوه شه پې چې الله تعالی په دې باندې د خپلې مینې بوج نه اچوي ځکه چې په دې کې طاقت نشته دغه بوج وړلو دا نه چې شره څوک ګیره پرېږدي بس دا په الله مین دی او ماشاءالله کې پټکې ووایي دا نه سوات کې یو ډم مخکې کراچۍ کې ما په خیال او بیا هغه مولا شوی دی او ته به چې په خدای پاک باندې ملازه کوي خدای دې غر کوي ستا ته د الله څه ضرورت دی او قسم په خدای دې ته قسم کوي اوس هم ګناهونه کوي دته اوس د دې ځای نه وایم په رب یقین وکړه دغه سړی اوس هم ګناهونه کوي دی اوس هم چې د توبه نه دی ایستلی دی اوس هم د الله نه لرې دی نو دا مخکې دم کلین شوی دی بیا دې ګیره راغله داسې ګیره دې راغله او لکه څه شوم خو په دې ګیره باندې وایي د الله تعالی چېرته ستا بې ګیرې هلکان چوکرګان خوښ او د الله به د ګیرې خلک خوښي دا خبره ده ستا په دې مدرسه کې کم چوکرګان خوښي دا څوک چې هلکان خوښوي که نه کم هلکان خوښوي چې دومره ګیري دا څومره چوکرهباز مولان چې دي دا څومره چوکرهباز بزرګان چې تبلیغ دا څومره بزرګان د چوکرهباز چې د مجاهدین چې دي قسم په خدای د ګیرې خلک ته ولاړ شي ګوري ورته نه سلام وسلام نه کوي او دې کلین شو ورته چې لاړ شي په خوله کې ورته ډوډۍ ورکوي موږ لیدلي نه یې نه تاسو نو ته څه وایې چې لکه ما ځان الله ته سنبال کو نه نه ستا څه خوښه ده ته خو ښکلي ښکلي هلکان خوښې ښکلي ښکلي جنکۍ خوښې او ته لکه پړکی دی او ګیره دې پرېښود اوس د الله خوښ شوې نه الله دا ګیرو خاوندان نه خوښوي او مخکې لکه دمتوب دې کو اوس څه کې اوس په منبر کې ناست دي خبرې کوي د الله د رسول قسم دی کوئی خوښي او مخکې د قرآن نو لوستی اوس مولا شوي نو مولا شه نو څه کوي الله به د الله خوښ شي خو چې د دې سړي ځان پېژندلی هغه ته وایم نوم یې نه علم ټیک ده سوات کې دی او د کراچۍ پېژنې که نه الله به د الله خوښېږي دا ټول اداکاران دا ټول ډمان دا ټول دنیادار چې په تبلیغ کې لګي او دی دا خیال دی چې یاره تبلیغ کې مونږ پټکي او ګیرې لکه ابلو یو ډېر راتللی معین قریشي نوم یې دی که څه نوم د فلمونو هغه ما کو معین قریشي که نه تا ته معین قریشي نه معین قریشي هغه ګیره پرېښې ده ورو ښکلی خو د مخکې نه سپینه ګیره سم ته به چېرته بزرګ ښکاري ورو په دې څیزونو نه خلاصېږئ پسې روزه به ته د الله نه خلاص شي ته به په ګیره باندې د الله نه خلاص شي د الله به خوښ شي د الله خو به هله خوښېږي چې ستا الله خوښ شي چې ته زما خوښ یې هغه نه ووایي د یو زړګي نه بل ته لاري څه وایي یو زړګي نه چې زما خوښ یې او ستا به ولې بدي شم الله تعالی وایي ان الله علیم بذات الصدور په دې باندې هغه په دې څه کار نشته دا پټکي دا ګیرې دې ته غاړو ګورم نه او زه دې ته ګورم نو چې دلته کې زما الله خوښ شي نو سل به وشي هغه به زه خوښ شم نو دا په دې لکه تمام اداکارانو ته تاسو خپل
اداکاری جاری ساتئ. تاسو ټولو شاعرانو خپل اداکاری جاری ساتئ. ټولو لیکوالو، ادیبانو، صحافیانو، تاجرانو، ټولو دنیادارو ته هم تاسو خپل دندې چې دی خپلې دندې جاری ساتئ. الله سره مینه شروع کړئ. الله سره مینه شروع کړئ او مینه الله نصیب کیږي چې انسان د ګناهونو نه ځان بچ کړي. د لوی او د وړو کې د هر قسمه لوی او د وړو ګناهونه که لوی واړه شته نه دي. خنزیرانو موږ ته ګناه صغیره کړي دي او ګناه کبیره ده. خدای ان تبا برباد کړي. چېرته صغایر او کبایر دي؟ ګناه دی او ګناه جرم دی. نو چې چا هم ګناه وکړو بس دی د الله د بدي شو نو الو به د الله خوښېږئ په چیلو، په تبلیغونو، په پټکو باندې او په علمونو، په حفظونو باندې. په دې باندې الله تاسو نه خوښوي. په دې به خوښې د خپلو فرقې، د خپلې پارټۍ د ډلو خلکو. د الله نه خوښېږي. الله ستاسو د پارټۍ نه دی، هغه زموږ د پارټۍ دی. هغه د زړه خاوند خوښېږي. نو خبره اوږدې شوه، بس دا خو یو تاریخ جوړېږي که نه. نو دغه سړی چې لګیا دی او وایي چې نن مې دا یو پکې بل ډم و د پېښورو دغه کېدو مخکې هغه به چې څلورو میاشتو له تللی او ما چې د ټوپونو ته وویل لکه سنځق په شان ټوپونه وایي او اوس یې پټکی وهلی دی او ګیره ته به چېرته دا بس دا جبرایل لا کوز شو. دغه شی دی که نه، هغه ټول به یې پېژنئ. او په غر چې چېرته به لاړو دغه به یې کولې ویډیو به یې راله او پلانې. تاسو په خدای پاک باندې دغه کوئ، خدای نه غر کړه تباه برباد شئ. په زنا کې ونیسل شوې او بیا د هغې د پټولو لپاره لاړې تبلیغ له. ځکه زمونږ په بونیر کې، بونیر نه که زه بونیر یم، زمونږ په بونیر کې یو ډاکټر دی که د هر ډاکټر خپله لیبارټري دی، ارامیانو خپلې لیبارټري او هغه ډاکټر تبلیغی دی. تبلیغ د مشرانو د خاندان ډاکټر دی. خدای پاک ته تباه برباد کړي دا خلک. نو د هغه لیبارټري وه، یو جینۍ راله او ده ورته ټیسټ ولیکو که نه. ټیسټ ورته وایي که څه ورته وایي لیبارټري؟ څه ورته وایي؟ ټیسټ ایکسرې که نه، ایکسرې لا د ایکسرې لپاره. هغه چې هغه لیبارټري ته لاړه هغه ورته وایي سمله وایي بس زنا یې ورسره وکړو. زنا یې وکړو. هغه جینۍ شور مور که نه، یا خو ما په خیال کېدی شي بېهوشه کړي، هر څه چل چې کړی ده. نو دې حرامیانو ولېږو ریونډ ته څلورو میاشتو خو د سپېره زامنو ته خدای تباه برباد کړه. دله خو اول سزا ورکوي، بیا درته ووایي چې یاره توبې وباسي، بیا چېرته غلط کار ونه کړي. نو ګناهونو کې صغایر او کبایر نشته، ټول ګناهونه دي. نو چې تر څو پورې تاسو ګناهونه نه دي پرېښي د الله مینه د باندې حرام ده. چې کله د الله مینه نه وي دا هر څومره چې ځان ستړی کوي. پوه شوې؟ غني خان وایي که نه چې یاره د هاو چغې خو د عرش پایوله نه ځي، د هاو چغې د خره. هغې غړمبې هغه شعر رانه هېر شو چې صوفي ځان که ډېر کې ستړی. څه وایي؟ صوفي ځان که ډېر کې ستړی. چا ته وایي؟ ملا ته وایي، صوفي ته وایي، مجاهد ته وایي، تبلیغي ته وایي، دغې ډمانو ته وایي. ټیک شوه؟ دا مذهبي ډمانې. ټیک شوه؟ او د کیا قدمتوب دی خو مذهبي شو. نو غني خان اوس وایي صوفي ځان که ډېر کې ستړی، که د خو نه خشې ته خو د عرش پایوله نه ځي. د هاو چغې د خره، د خر اواز څومره تیز دی خو د عرش پایو ته خو نه رسي. د عرش پایو ته څه اواز رسي؟ د زړه اواز رسي. دا ډوه سبحان الله، الله اکبر، اسې روزه پیروزې دا نه لګي، دا نه رسي الله ته. نو غني خان سره څه چل کېږي؟ د الله د مینانو سره چل کېږي او په تاسو باندې څومره د څلورو دنیا د نعمتونه راورېږي چې چېرته ځای اکرامونه نعمتونه وي. نو غني خان څه وایي چې جړوي مې هر دم ستا ازغي تېره بې شماره، هر لحظه مې جړی ستا دقه ازغي. الله تعالی باندې څوک مې نشي منګی ونه اغستی. الحمدلله قسم په خدای دی چې نه مرې به نه برغېږي. داسې حالات راځي، داسې ازمایښتونه راځي، مدد هم بیا الله کوي. خو دغې ته ټینګېدنې دا ډېر ګران کار دی. نو غني خان هم د دغې نه تېر شوی دی که نه چې جړوي
ما هر دم استاد غي تیره بشمار دغه تیره بشمار ازغي یو نه دی یو بزی بل برازي او مولان وای چې را مزید یو تبلیغ والا وای بیا غنی خان وای چې در کوم زد زړه ویني چې ستا پانی شي رنگینه ټیک شو واه دا ستا سرې شونډې مینه شوي د دې وینو په داره بیا ورخه در کوم زه د زړه ویني کومې ویني در کوم ګیره نه در کوم پټکې نه در کوم ټیک شو ذکر او تسبیح نه در کوم غنی خان څور کوي د الله مین څور کوي د زړه وینه در کوي در کوم زه د زړه ویني دا ګلاب دی کنه الله ګل دی کنه نو ګل ته خو چې توب ناشه وچیږي بنه الله ګلاب دی یار دی کنه ګلاب دی ګل کا یار غنی خان جمله کنه الله ګل دی وس دا ګل څه غواړي چې کله د دنیا یعنی د پټي ګل ستانه وب غواړي او سره غواړي نو دا ګل سره د څه غواړي ویني غواړي پوه شوي تبلیغیانو پیرانو صاحبانو مولانو مجاهدینو ځان موچو ته بل مړ کې او جنت ته لاړ شو قسم نه کولاړی ځانو موج نه و جنت ته بلاړ شو داسې نشته نو غنی خان وای چې دا ګوره غنی خان مونږ ته چل خی در کوم زه د زړه وینې ګولې زما تعالی زه د زړه وینې در کوم چې ته په تازه یې الله یعنی الله چې د سره بستا تعلق په سبا باندې تازه یې د زړه په وینو او د زړه وینې سي حالات نه دا اصغي دي کنه خخيږي بنو هغه د زړه نه بیا وینې راوځي او چې ستا پانی شي رنگینه ولې به چې ستا پانی خسته شي ګل چې ته پانی ورکې دا وبو ورکې ګل چې پانی ورکې بیا مې پانی یاد ګل چې ته وبو ورکې او سره ورکې ګوټ کې نو دا پانی رنگینه کی کنه خسته کی رنگین څه خسته ته وي نو الله ل چې ته د زړه ویني ورکې نو دا مینه بس کیږي الله بس کیږي داغه پانی با چې ستا پانی شي رنگینه زه خو تعالی زکه د زړه وینې در کوم تم ګولې کنه ټیک شو چې ته ګولې نو بس ته هم سغواړې اسې خو بنه تازه کېږي نو ستا د تازه کېدو لپاره ستا خسته کېدو لپاره زه تعالی د زړه وینې در کوم چې ته خسته شي الله خدای خسته او ماته چې خسته شي ماته ټیک شو او دا ستا سرې شونډې مینې دا ستا شونډې سرې چې دي د ګل لا شونډې سرې که نه دا مینې سرې شونډې چې دي نو دا په څه باندې سرې شي او په څه باندې مینې شوي دي مینې که نه مینې نه مین څه ته اردو دا ته سافټ ورته وایي که نه اردو کې څه وایي نرم او مینې لکه خویا موږ ته پښتو کې خویا وایي ټیک شو خویا دا ستا سرې شونډې مینې ستا دا شونډې ته دکې سرې شونډې خویا ټیک شوه زږې نه دي نو دا په څه باندې شوې د دې وینو په داره دا د دې زړه نه دا زړه دی د دې وینو نه دارې دې زړه نه د وینو دارې ځي دغه دارې په چا لګي نه په دې ګل باندې لګي د ګل په دې او په دې بوټي باندې لګي بوټي لګي نو بوټي استل کوي تازه کیږي خسته کیږي شونډې سرې شي مینې شي بیا په خلق خسته شي بیا په خلق مینېږي لکه د الله مین چې د الله تعارف چاته وکړي دغه څه کیفیت او دا مولانا او دا تبلیغان چې د الله تعارف چاته وکړي دغه څه کیفیت وي ټیک شوله تاسو ته پته لکه اوس ما په دې خبرې څوک پوهېږي چې د دې به څه کیفیت جوړېږي او دغه خبرې به مې اورېدلي نو په دې کې فرق څه دی بیا د غني بابا کلام هم خلق اورېدلی او د دې مولانو تفسیرونه هم خلق اوري او بیانونه هم خلق اوري نو چې د غني بابا په کلام د انسان سره څه چل کېږي او د دې په دې بیانونو باندې څه چل کېږي نو لکه دا د الله میانان دغه مسؤل شي بل څوک نشي کولی نو غني خان وایي چې دا ستا سرې شونډې مینې شوې د دې وینو په داره دا چې ته ښایسته یې ماته نو دا خو زه د زړه وینې در کوم دارې خېږي زما د زړه نه پوارې دي که نه دا تاسو خیال کوئ په دې ملیشیا کې پوارې لګي ټیک شوه د پټو کې څه کېږي پیپونه یې ورکړي پیپونه یې خواره کړي او په هغې پیپونو کې سوري کړي او اوبه په پرشر راشي که نه نو هغه بیا دارې کوي داسې او یو شی ورته لګولی نو چورلي داسې چورلي دغه دارې کوي ټیک شوه نو ته به هم زړه څه چل کوې مونږ بس چل کوو
او دغه مولانو دغه مذهبي مولانو ته کنه مذهبي ډمانو ته چې مولان نه دي هغه مذهبي ډمان دي ټیک شو دی ته اوس مولان نه دي یعنی معنا نه دي دا مذهبي ډمان دي د مذهبي ډمانو ته ما چې د خدای دوستانو د خپل ځړه نه دغه پیپ جوړ کړي او بیا وته هغه وال غونته کې ولګي پرشر پر اپرې دی چې دا داسې چورلی نو دا داري وازیو د الله د مینې دا ګل نه دا به تازه شي نو دا غنی خان چې نظم لیکلی ګل کیار نو غنی خان دلته کې تفاوت کوي فرق راولي نماین او د تاجر یو مجنونی کنه غنی رحمان بابا وایي چې زه په مینه کې مجنون یم قارون نه یم زه په مینه کې مجنون یم زه په مینه کې مجنون یم قارون نه یم یو قارون دی بل مجنون دی چې مطلب می غوا غویان او یا غلی شي نو دا چې څومره دي دا قارونان دي ولې دا کو سرکاري دا کوم څورته مذهبي ډمان دي او کو دا ارس دي دا ټول په ټوله قارونان دي دا کنه دي نو الله چې څوک مینی خلق تا وره دا څومره چې تاسو ته کم پیران ښکارېږي دا څومره تاسو ته کم مولان ښکارېږي دا چا چې دا خبرې هم ډېرې خوږې دي وعظونه خطابت ډېر اعلی او دلایل هم دلیلونه کلک میخونه دا هر څومره چې دي قسم دی کو په دې کې یو د الله مینی د الله مین پکې نشته دی دوکه پې نه شي او د الله مین چې دی به چاته وایم نه چې هغه خو د ژوند نه پته لګي چې دا غریب دغه ارمان نه پوره کیږي په خدای یقین وکړه د الله د مین د دنیا ارمان نه پوره کیږي او دې د دنیا په ارمانونو باندې ماړه شول ما خو الحمدلله دا نه ما چیرې خو ارمان دې نه پوره کوي د دنیا ارمان دې نه پوره کیږي خدای خبر چې په دې کې څه حکمت ده ټیک شو او د دې د دنیا ارمانونه څه ته هغه نم سیوا وشي نو دا مینان نه دي زما سادهګانو پښتنو خيار شي دا خلق وپېژنئ مجنون وپېژنئ مجنون وپېژنئ او قارون وپېژنئ نو دا د غنی بابا نظم د ګل کيار په نام باندې په تاسو خوشاله ورته ورسو الله خوشاله